به یو تپوس دا شوی دی چې یو انسان نه منځونه پاتې شي نو دی به دا منځونه څنګه راګرځوي او دا قیمتي سوال دی زموږ نه بار بار شوی او بار بار به جواب ورکوو ځکه چې مسله د مانځه ده او مونځ په ورځ کې بار بار راځي جواب د دې مسلې وبالله التوفیق چې الله سبحانه وتعالی د هر عبادت لپاره خپل وختونه خاص کړي په هغې کې د الله سبحانه وتعالی حکمت دی که موږ ته معلوم شي او که موږ ته معلوم نه شي خو چې الله څه وایي زموږ په سر سترګو موږ به ځان خاورې کوو خو د الله په خبر باندې به عمل کوو الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا دا مونږ چې دا به د مسلمانانو باندې پره شوی دی په خپل وخت کې د ستا مرجي نه چې کوم ټیم کې کوې کوم سړی چې مونځونه پاتې شي دا به دوه قسمه دی اولنی چې پاتې شي د ده نه مونځ د عذر د لاسه خوب یا تیر شي یا بل څه عذر نو په ده باندې څه ګناه نشتی او په ده باندې واجب دی چې دا مونځ راوګرځوي په کم ټیم کې به راګرځوي نو دا خبره کمزوري ده کم چې مشهوره ده زموږ په منځ کې چې دغه بل مونځ سره به راګرځوي لکه مازدیګر مونځ پاتې شو نو کله به راګرځوي سبا د مازدیګر مانځه سره به راګرځوي ماسخوتن سبا ماسخوته مانځه سره دې باندې هېڅ دلیل نشته او عقل هم نه مني نن مازدیګر مونځ ته نه پاتې وي سبا مازدیګر پورې ته انتظار کوي که مرګ راغی منځ کې نو په تا باندې خو مونځ پاتې شي ښه د دې کوم وخته پورې چې تا نه پاتې شوی دی لکه اوس یو سړی 5 بجې راپاڅېد مازدیګر مونځ د ده نه شوی دی د دې 5 پورې خو دی معذوره دی اوده پاتې شوی خو د 5 نه چې دی سبا مازدیګر پورې ناست دی نو دا خو دی قصدن عمدن ناست دی د ده سره اوس څه عذر دی چې دی ناست انتظار کوي او حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم انس بن مالک رضی الله روایت ته په صحیح بخاری کې مشته صحیح مسلم کې من نسي صلات چانه چې مونږ یې رشو فليصليها اذا ذكرها هغه وخت کې دوی کله چې وتر آیات شي لا کفاره لها الا ذلك د دې بل څه کفاره نشته مگر دغه ده او د امام مسلم پر روایت کې سره د زیادت راغله او نام عنها یدي ود پاتیش او روایت کې دا راځي په صحیح مسلم کې شته رسول الله اذا رقد احدكم عن الصلاه پتا سو کې څوک پریوته ودش موبایل په ټیم کړه خلکو ته ویل ما بر پاسه خو انسان دې پاتې شو ده او غفل عنها يد غافله پاتویر شوتي دماغونه خبره وته فليصليها اذا ذكرها کله چې وترایات شي دغه ټیم کې به کوي ویلی ان الله فان الله عز وجل يقول اقم الصلاه لذكري د دلیل رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دینه مسله واضح شو چې قضا شي منځونه به څنګه راګرځي خکه ډیری په ترتیب سره به راګرځي څنګه ترتیب چي لکه چې سړی نماز پخین مازیګر ماخام پاتې شي نه د مو چې راګرځي څنګه راګرځي ماسپخین مازیګر ماخام په دې ترتیب سره کوم چې راغي خپل ترتیب دی په هغه ترتیب سره به راګرځي د اولنې قسم خلک شو دویم قسم خلک هغه دي چې قصدن آمدنی مونږ لیټ کړي لکه و بجې ډیوټي ده و بجې را پاسې درو دا ډیر دی ګوره او د خبرې ته وکړي دی و بجې ډیوټي ده و بجې را پاسې درې نو دا سړی کدا مونږ 1 لاک پیری راوګرځي الله یې نه قبلای دا هغه منځ لپاره قضا نشتی کم چې قصدن عمدن لیټ شي ځکه چې الله وی ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا موږ خپل وخت دې څنګه کوي دویمه ده یو سړی معذوري صحیح ده دغه عذر نشته درېمه ده کدی د وخت نه مخکې وکړي نو ټول ورته وایي ستا د لمونځ نه کېږي دقه شان چې د وخت نه وروسته قصدن عمدن وکړي د ده د لمونځ هم نه کېږي او دا فتوه ده عمر بن خطاب او دغه شان دغه زوی عبد الله او سعد بن ابي وقاص سلمان فارسي عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم اجمعين دغه فتوا او بتابعين کوم د ډیر علماء د فتوا او دغه شان شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله امام شوکانی او په نسبه نږدې علماء کې شیخ البانی شیخ ابن باز شیخ ابن عثیمین رحمهم الله جميعا ټول لو بخیدي ټول دغه فتوا ده چې د کوم سړي نه قصدن مونږ پاتې شو لیټې کو نو د دې مونږ قضا نه راګرځي د باندې اوس د دې چې الله ته دې جړاګانې کوي او توبه دې وباسي الله ته کله وبخو سیله کې نه به خود الله کار دی والله اعلم